نړیوالې وبا کورونا که څه هم د پکتیکا ولایت په ښاري سیمو کې د عام ولس پر ژوند او په ځانګړي ډول کاروبار ژورې اغیزې کړي، خو په کلیوالي ځایونو کې بیا خلک خپل ژوند او کارونه په عادي ډول پر مخ وړي. شرنه کې هټیوال وایي چې د کورونا د خطر له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي او کاروبارونه یې مخ پر ځوړ دي. دوی زیاتوي چې له یوې خوا یې هټۍ په اونۍ کې یوازې 2 ورځې پرانیستې وي او له بل پلوه کرایې خورا لوړې دي چې دوی نشي کولی دغه مصارف پوره کړي. د کرونا وایرس ولایت زموږ په کاروبار باندې بیخي زیات تاثیر کړی ده چې هر وخت کله دکان نیمه ورځ خلاص نیمه ورځ بند. بازارونه وچ په ټپه باندې ولاړ دی. پوه شوې د کرونا مرض راغلی ده، کاربارونه نشته، پوه شوې شی نشته، ګراني ډېره ده، ښاروالي توجه نه ورته کوي، ریټونه چې د 100 روپو شی د هغه په 200 روپۍ کوي. خلک ډېر د مجبري سره مخامخ دي. غوښتنه هم دا ده چې دوی د کرایې یو څه معاف کړي او دوی زموږ سره دغه همکاري وکړي او د کرایې راته معاف کړي، نو ډېره به کوي. بعد از رفتن به تشناب یعنی رفع حاجت دستهایتان را با آب و صابون بشویید. پکتیکا کې د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې روغتیا پالان، مدني فعالان او بیلابیل دولتي نهادونه هره ورځ ولس ته د کورونا ناروغۍ په اړه په مختلفو بڼو پوهاوی ورکوي. چې د موږ د طرحې اولنۍ برخه ده چې موږ عملي کړې ده، په دې کې له موږ سره د ویسټا مؤسسه همکاره پاتې شوې ده. 2 موټریز کاروانونه دي چې په کلو بانډو کې به دوی خپل اعلانونه خپروي تر څو د وقایې په بخش کې د موږ سره مرسته وکړي. د ښارونو برخلاف په کلیوالي سیمو کې هم خلک د کورونا په اړوند بشپړ معلومات لري. په دې سیمو کې دوی کرنټین کاملا مراعات کړی دی. دلته په دغه ځای کې د ګوتو په شمار خلک تر سترګو کېږي چې په خپلو ورځنیو چارو باندې بوخت دي. باید هر مسلمان دغسې له دغه چې ګڼې ګوڼې چې ډډه وکړي، خپل کوشش وکړي، کوم ضرورت چې په ښاریاتو کې یا بازار دغه علاقه کې نه وي باید بیخي ورنسي. بیا چې څوک ورسي او ضرورت یې خپل ضرورت یې رفع کوي، اتې د مقصد له رش او ګڼې ګوڼې چې وځي. نو ګڼه ګوڼه انشاءالله نو زموږ خپل لکه کرنټین دغه 4-5 نفره یو، نو انشاءالله دومره ګڼه ګوڼه خو نشته او بازار بې له کوم ضرورت نه بهر موږ نه ځو. کورونا ناروغي له یو نه بل انسان ته د خبرو، ټوخي او پرنجي پر مهال انتقالیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې دا دي چې خلک باید په خپل منځ کې کم تر کمه 1 متر فاصله ولري. پر دغه ناروغۍ اخته کس باید ځان قرنطین کړي، له ګڼې ګوڼې ډډه وشي او د ورځې په اوږدو کې څو ځله خپل لاسونه د 60 ثانیو لپاره پر صابون ومینځل شي.